کوي او بل دا د غلې غونډې شروع شي دا د کوي په میش باندې زګور کو دی ته میش دا خبره شپ په جواته کی چې دا کیسه د حالات دا میش ځونته والا نه پستر کې لیدلی وي که تو دا سوچ وي چې ته به دا زګور وکې د غلې غونډې وای میش او د میش ملګري به د خپل خبره نه پسټ شي دا خبره ته د خپل ذهن نه وسوته وبسه د خپل ذهن نه ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है خدای د پورا د وطن د تحفظ د پورا به میش مخته د یوې قربانۍ نه دی پسټ شوي دا د ګلۍ ورولګي دي کله کټنچر وي د سره نن یاره کټنچر و سره هغه په دا ورولای وای خدای نه علاوه یو بل شی وي زه چې دا کیم مشرون وي هغه ته زدا بیان چې د پردې مان کې زمان ما استعمالوي قدم را په توس یې مان وي توس په خپل میدان ته شي خپل ملګری حوصله به ستای دا د میشتوس د وطن دا یوه بدبختي ده خو بهرحال دې بدبختۍ نه به میشتوس د کومه راوباسي په سیاسي پوهه په سیاسي شعور په سیاسي پوهه به په سیاسي تبلیغ به میش د کوم دې حالات نه راوباسي او ملګری دا زه د یوه ورځ خبره نه ده چې نن د تپې په کلي چې دا حمله وشوه او دا کیسه ختمه شوه ملګری دا د وطن بدبختي ده دا د ټول پښتونخوا وطن دا د جنګ ماحول چې کوم جوړ کړی دا میژ اروتلی په دانیاتي چې د خپل دین کوي نسل خپل قوم دې جنګ نه میژ وسوتي ټیپک نه وسوتي د تشدد نه وسوتي او چې څه دی د خپل مقصد ته پر استعمالوي او مقصد میژ ناکام کی ملګری دا سیاسي مبارزه به ان شاء الله دغه شی جاری وي زه یو ور بیا فرین وایم باغ ټول ملګری چې دا نن چا حمله وکړه واغه وتښتول که میش سره د پولیس ملګري دي او که نره میش د پټۍ ملګري میش سره نن په قافله شوي زه فرین ورته وایم او سلام په وایم چې څه نه بیا غوسن د پولیس کې ملګري هر ورسېدل دا مې شکریه ادا کوي استفارم سره مې مخته مزال کې د کمپین به دغه شی جاري وي د سیاسي تبلیغ به دغه شی جاري وي هېڅ قسمه ګلۍ هېڅ قسمه راکټ لانچر او هېڅ قسمه وسله موږ د خپل سیاسي مبارزې نه نشو منع کولی ډېره مهرباني